قبر نه پاسېدل حشر چې ورته وایي، او بیا د هغې حشر میدان محشر ورته وایي، د حساب کتاب میدان، د هغې بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي د دې نه مخکې به یو شپېلی والی کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات بم یو ورځ راشي، په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ، وی ترسو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتلی کېږي تر هغې پورې قیامت به نه راځي. علما به ختم شي، علم چې ختم شو. حدیث کې راځي، بخاری شریف کې حدیث دی چې د قیامت د نښو نه یو نښه دا ده چې علم به ختم شي، او علم د علماو په ختمېدو ختمېږي. عالمان به ختم شي، علم به ختم شي، جهالت به راشي. د سړي دا علم ختم شو چې الله څه ته وایي، الله څوک دی، د الله څه صفتونه دي، دا علم ختم شو. بیا به دی د الله د ذات نه او د الله د وجود نه انکار وکړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ، وی قیامت با پا اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق با قیامت راضی چی دا اغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سڑو سڑو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا با ختم شی، پردہ با ختم شی، دین با ختم شی، اسلام با ختم شی، علم دا قرآن و سنت با ختم شی. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی چشپیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کدا اللہ رسول خپا گندنے وی سنگ با خوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے منڈلے دا او سرے پی دا پاس ٹیٹ کڑے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چی کلب اللہ حکم کئی چی شپیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کی دی وی سنگ خوشحال شم. پدے خو خوش لکا قیامت خو اس نرازی، فوراً با نظام بدل شی، کفر براشی، اللہ دا وجودنا بخلق انکارو کنو قیامت برازی. نو دا سیزونا چی را روان دی سنگ خوشحال شم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پیلے ہوا. اغتم پتہ نہ لگی چیزا با کلش پیلے ہوا. اب شپیلے ہوئی بعض علماءوی پا شپیلے کے بدا اثری کی دار سبڑن شی و ختم بشی. او سو کوئی ننا شپیلے صرف نخدا نشان دے لکا سنگ چے یو دغا کے اسکول کے ٹھلے والی شی دار دے نخدا چے دا پلان کی استاز پیرڈ شورو شو دا پلان کی ختم شو. وی دارنگی دا شپیلے نخدا دا دے تاثیر نشتا. خو بہر کیف شپیلے وہ بالیش. قرآن شریف کے اللہ وی القارعة ما القارعة. قارعہ سے شید پیجن ہے. قارعہ پا لغت کی ٹکولو تاوی لکا یو سڑے یو اس پا نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بل شیپا پلک باندی وی یو ڈکرے ڈکرے یہ کی دغا ڈکرے ڈکرے کون کی تقارعہ وی. اللہ بیاوی القارعہ مملقہ قارعہ سے شیدے بیا پخپل بیان کئی وی قارعہ قیامت تے. دا ټول نظام ڈکرے ڈکری کے ٹکڑے ٹکڑے بے کی. یوم یکون الناس کل فراش المبسوس. دا خلق بلکر پتنگانو خورو ورو پشانتی شی. دا پتنگان چیز اللہ چیز پیو طرف و سک ببل طرف. وتکون الجبال کل عہن المنفوش. او غرون بلکر دا وڑای غندی والو زی چکل دا زو اللہ چی دا غرون دا سے وڑا دا وڑای نی دا پنبے دا سے تار تار پوٹینے پوٹینے پا دی فضا کے خورش. دارنگی بدا غرون والو زی ختم بشی. اذا الشمس کو اذا السماء فطرت. دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی. بل جائے کہ راضی چی دا انور با دا سر ول راتو شی لکا سرائی چی دا پٹکی رانگاڑی دا سر راڑی ہے.
هر صبح نظام تس نس دړې وړې بشي. علماء پکې اختلاف شته، خو راجح قول دا دی چې 40 کاله به اسم نی، نه به اسماني، نه به ځمکی، نه به غري، اسم نی، نه به انساني، هر څه به ختم شي. تر دې حده پورې چې فرشتي به الله ختم کړي، تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلې پوک وي اسرافیل علیه السلام ابم ختم شي. یو د الله ذات به پاتې شي. پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم، ای د دنیا بادشاهانو، څوک وي د امریکې بادشاه وم، څوک وي د روس او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان، څوک د فرانس. شته څوک بادشاه چې سر راوچت کی؟ هیڅوک به جواب ورنه کی. الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي شته، خو د انسانانو پیریانو نه، نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی. هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی. د دنیا نظام او بادشاه ختم، هر څه دړې وړې تس نس. څوک نشته چې سر راوچت کې وي د فرعون یم، څوک نشته چې سر راوچت کې وي انا ربکم الاعلی، د ستاسو لوی خدای یم. څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي، او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي. دا به څوک نه. لله الواحد القهار. الله وی بادشاهي شته، الملک لله د یو الله ده، هغه یو دی القهار، او ډېر زورور بادشاه. بعض علما لیکي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی. څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ته به غون شي، او څوک وایي الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي. وایي په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي، نه به مسلمان ته خوشحالي وي. او څوک وایي نه، وایي به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب. الله ته پته ده 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدی کی، او شپېلې به ورکړي. شابه اوس پکې بیا پوکي ووه، چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، ټول خلک به را روان شي. یو لوی میدان دی، په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي. دا میدان کوم ځای دی؟ لوی الله ته پته ده. خو راجح دا دی، علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي. داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني، غر به پکې ني، غونډی به پکې ني، یو ځای به خلک ودرېږي. بلکل دا ټول مخلوق، د چا کور، د چا ځمکه، د چا اونه، د چا سورې، اسم نشته. کلو یو میدان دشته، او سخته ګرمي به سخته ګرمي. او چې دی د قبرونو نه پاسي، چې څنګه اوچت شي او دی پاسي د قبرونو نه، نو دی به تږي دا خلک، جامه به ني، بربند به. اول من یکسا ابراهیم علیه السلام، رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي. ولې؟ ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و، جامه ته ښکلې شوې وه، کله چې نمرود اور ته غورځاو. د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته یې ویستله، نو الله به د هغې بدل وله ورکړي. ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکم، الله به جامه ورکړي. بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي. دی به تږي چې څنګه پاسي، نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی، د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده. زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی، هغې ته حوض کوثر وی. دا اصل کې په جنت کې دی. د محشر د میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده. نو خلق به د خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي، او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي. هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي، پردی نه پرېږدي. دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پردي به نه پرېږدي. نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي. وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني، وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ. وی زه به یم اوصحابي، دا خو زما هغه ملګري دي. زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم، دا خو زما ملګري دي. وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي. ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي؟ وی دوی واپس کفر ته تللي دي. دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي، یو څو ورځو مسلمانانو کچا، خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاري شریف کې حدیث راځي. وی زه به ووایم چې ښه نو كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم، خدای چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم، بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار یې. نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې ته حوض ورکوي.
نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له الله دې پکې مونږ راولي او هغه حوض کوثر اوبه به سینګئ وی دا به د پیو نه سپینې د واورې نه به یخي اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري وی کیزانه کنجوم السما وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي لکه د اسمان ستوري بېشماره دي نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي مسلمانان به د خپل خپل پیغمبر د حوض نه اوبوس کې لږه تنده به ختمه شي بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کول مار ته وګوره خپې یې نشته او رواني توخیږي داسې به رواني او ګوره چې سړی په خپو ځي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شینا خوا کوي په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي الله دې مستعطف څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي په سپېمو کې به له زنځیر واچوي دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره موږ د نیکو حساب کتاب وکړو سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي الله دې مستعطف څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده ا به ورته وي زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه ته په ما د پاسه سور وې زه را باندې سور هم دا نیک عمل به ورته وایي او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس را زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري څوک به 3 کسان په سورلی سواري بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی په یو خاص شکل به نظر ولګي نو ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر پته ولګي د سپېره وی زه ستا بد عمل وم دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د اغوانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وایي داسې به یې وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي دا به څوک دا 80,000 کسان به بیا فرمایل رسول الله مبارک 80,000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي یو صحابي پاسید وی دا الله رسوله ادعو الله لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1,000 کې الله راولي رسول الله مبارک او فرمایل انت منهم ډېره ښه ته پکې حساب شه بل صحابي پاسید وی دا الله رسوله مال الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو اپکې دی داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی خوش قسمت صحابي سړی پړه کې سوچ کوي چې 80,000 کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د 80,000 کې هر یو کس سره به 80,000 ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شهدا او ډېر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډېر دي
نو بیا حدیث پاک کی راضی وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې بد الله لپی وی درې لپ زمارونو قسم په خدای قسم در تخرم چې الله مسلمان عذاب لنه دی پیدا کړی ما يفعل الله بعذابكم الله وی استاسو په عذاب سکوم زما د نعمت له قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب لنه پیدا کړی الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تاو گردے خو مونگ بد قسمت ایو مونگ دا خدای دا نعمتونو نا شکر ایو مونگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یوزے که نیم گنٹا پی لگی مونگ پا سلویخت روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے مونگ پا 200 میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس مونگ اللہ پا زیماغشت ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی زمونگ پا دی خبر یقین نشتا مونگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلام و نقل سبخرو کدا حرام و نخوالل نو مونگ بسنگ جون تیرو او کدا بل مسلمان دا ازمک دا کور دا میرا قابو نکنو دا ما جن بسی او دا ما حیا بسی او دا ما مال بسی دا طول پا خدای بدگمانے دی اللہ دن دینا ساتی پا اللہ یقین ساتا چی دا ما رازق اللہ دی زما عزت ورکون کی سوکتے اللہ دے مالا کور او مالا جن را کون کی سوکتے اللہ پردی مال نالا صبر کا خدای بیدر کئی پا خدای یقین ساتا کن نو چی تا پا اللہ یقین ساتے او پا اللہ بدگمانے نه کدا اغلا میں اونکلا نو زبا سخورم کدا ڈاکا میں اونگردولا زبا سخورم او کدا کار میں اونکلا زخو بیزت شم نو دا خود تپا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دی توی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تپا خدای بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خدای نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی دا سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخپلو بندگانو دون رحم دی چی دون دا مور پا بچو نشتا یو خد تا دا حدیث رسیدلیو اگا خزر آل معشوم بچے و سراو او اور بلید وی دا اللہ رسولا وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تے وی او نوی زخو با مور امتا بچی خو با اور کیو نغردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا والی اور کی غرده عجیب سوال دے حضور پاک او فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نغردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا اللہ خبر الاعتبار نور کئی اللہ وی رزق در کم توینا دا اغلا چی منی کڑی نملاوی گی اللہ وی عزت زمال اس کرے توینا کدا کار منی کڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بزدر کم توینا کدا ڈاکا منی کڑی ڈوڑے نشتا دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش اللہ وی یو پینزا وقت دا سر ما تکیرا توینا ایک دم دا شیطان منے اللہ وی دا سلویختو کی یورو پیمال راکا توینا نور کم اللہ وی ورکا مال زیادی گی توینا ورکا مال کمی گی دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش خدای دې مساتی زمارونو نو بیا چې دغه ځای خلق پاسی او څوک جنت ته نیخ پنیغه څوک دوزخ ته او څوک پتلا څوک به ولاړی دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي به تو به چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې پخپلو خولو کې څوک تر کندو پورې څوک تر مړی پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی دا دنیا خواله خو چې د خلکو نو بیگی نو دا اوبست آوار ساتی دا خیرت خواله با دا ارچا نچیو بیگی لکه دا جامع باغ پور قائم ہے دا ارچا خواله با هر انسان پسی دا سے ولالی لکه جامع چی دا انسان نتاو دا بل خوابا نبیگی دا با گرمی بای نا خلق براغونش وی یلا دا سنگ چلو کو چه اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخ و یا جنت خو چه دی غم نخلاص شو ذکر دیر سخت گرمی دا و تو دی و خولی دی بعضی دا سے مشران التا خو با یو مری خو دا دنیا دا و خیاران با بعضی را یو دیش یرو یو کار نکو وی مخبل نکل ولی ندو حضرت آدم علیہ السلام لد ذکر آدھا خدای پیغمبر دی او دا اغا دا سلسلہ دا من خدای شروع کردی دا اغا تا با درخواستو کو کاغا اللہ تا ہوئی او دا حساب کتاب شروع شد دا ټول به حضرت آدم علیہ السلام تراغون شي چې تا الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کی چې دی آدم علیہ السلام ته او لست لذلک دا خود نه شم نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دون غصه چې چرته دومره غصه نه ده کړي
او که زه ورته ده ووایم او ما ته وایي چې خوسې سفارشونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړې، نو زه به څه جواب ورکوم؟ لستو نشم کولی. اذهبوا نوح علیہ السلام تلار شے. نوح علیہ السلام زمانہ پس رنبی رسول دے. رسولان پا پیغمبرانو کی یو ڈالا لوی ڈالا دا خلق بنوح علیہ السلام پیدا کی. اغا تبوئی چه منگتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چه اللہ حساب کتاب شروع کی. نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کولی. لستو لذالک نشم کولی دا کار چه دا کولی شم ولی نشے کولی. یو خما دا زوی دا پارا سوال کردو رب ان ابنی من اهلی، خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړی وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه، زما زوی خدا دې غرق شو. الله به انه لیس من اهلک، دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، دا بد عمله دی. ما تا سره وعده کړی وه خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دی. دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یا اللہ پدے مخدد مکہ یو کافر پرینے دے. انک انتظرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. اللہ کدا کافران نور جمدی پریدے دا ما چ دا کماو یا دعا یا مرګری مسلمانان کړي دي خدای دار علی واپس گمراهان کړي. او کدا دوی کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي. نه نیم سو کال کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه ټول کافر دي، نورم زیاتېږي کافران. خدای ته تباہ کا وی بچی الته دی ولدا تباہ سوالونه کول اوس ولدي حساب کتاب سوال کې لستو لذالک زدا کار نشم کوله. او الله جبار زورور دون غصه دې کړي نه مخکې دومره غصه نه کړي نه بروسته دون غصه وکي. هم سو کو وی تاسو ابراهیم علیه السلام تلارش دی براش ابراهیم علیه السلام ته چې تسوالو کې الله حساب کتاب شروع کی او زه چته ویل شم ما یو درې خبرې کړې دي ادرې خبرې رښتیا وي خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی. لکه یو موقع کې وي زه بیمار یم قوم ته موږ سره اختر له لاړ شه وي زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه زړه پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي. نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلې چې زه مریض یم اگر چې د هغه خبره په خپله ټیک وه. یا ښځې ته وي د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره کې بتلې ښځې ته یې وی داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده که نه. نو ګورې که دا بادشاه د بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو. ځکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه. نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ورته خور وي خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو د الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو کنه. نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي. یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو تبر نو ایمان دا چا کړي دي وی بل فعله کبیرهم دې مشر کړي دي. نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړئ که نه تپوس دې وکړئ دې خو خبر نشي کولی والته کول نشي کولی نو ولې ورته خدای وایي. نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړي چې تا دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې ده بهر کیف وی نشو. خد موږ څوک وو موسی علیه السلام ته لاړ شي موسی علیه السلام ته به ووایي ابو ورته وایي چې زه دا کار کم ځای کولی شم ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو که ما دوی تا سړی ولې وجه موږ څوک وو وی عیسی علیه السلام ته لاړ شئ. عیسی علیه السلام له به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام به څه وایي وی زه چېرته کولی شم وی زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی ما ته سجدې کړي دي نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم ما خو نه دي ویلې خو الله له به څه جواب ورکوم ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه زه به څه ویم. او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه وی په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي
ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دي بل خبره نه ده کړې تا ته پته انک انت څنګه علام الغیوب نشم خمق سوکو وی تاسو دا سیو کې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي هغه لا ورشه دی ټول براشي نبی علیہ السلام مبارک ته حضور پاک ته بکینی چې سیب مون خدا آدم علیہ السلام نه پټولو په پیغمبرانو وګرځیدو څوک غاړه نیک دي هر یو دا کار نشم کوله خماته سوای الله ته سپارښو کړي د مخلوق سره حساب کتابو کې رسول الله مبارک بوته فرمای انا لذالک دا کار ز کولې نور پیغمبران نشي کولې ز کولې شم زه سپارښ کوم رسول الله مبارک فرمای چې زبدا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود وته وای چې دا مونږ د بانګ نه پس کوم دعا کوو کنه دې کې دا یو ټکی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یا الله نبی علیہ السلام مقام محمود ته ورسه هغه مقام محمود ته بزور شم د عرش تلاندې نو دا الله صفاتونه به ویم او داسې صفاتونه به ویم چې هغه راته اوس وی نه دی یاد التبرا یادېږي ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي هلته خو یو ورځ د شپې نشته خو د دنیا د یوې هفتې برابر حضرت جبریل علیہ السلام براشي وی اذا سأل تعطى اوس چې سوال کې ستا سوال به ملو شي شفاعت کوا قبول بشي شابه نو النبی علیہ السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه هر څه چې خو حساب سره شروع کا خلق تنگ شوی دی ډېر زیات نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي خو چې شروع یې کی نو زر به ختم شي نیمه ورځ زمارونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیب منظر دی الله دې راته آسانه کړي من حوسب عذبه حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب شو برباد او تباه شو عائشه صدیقه وسوي دا ډېره هوښیاره بیبي وه وی دا الله رسوله تاسو غواړئ چې چا سره حساب شو هلاک شو او قرآن کې الله وی سوف یحاسب حسابا یسیرا چې بعض خلکو سره خو به الله ډېر آسان حساب کوي نو چې آسان حساب کوي خدا طبیعي نه ده وی عایشه وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وی آسان حساب به کوم ذلک العرض دا خدا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وی چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده خو زه مړه معاف مې کړې د ته جنت ته اے بنده تا خوم دا پلان کې ګناه کړی ده ها څه دې وکم جهنم ته دې غورځوم زه اومې بخلې منډه وه دا دی ولکن من نوقش هلکه که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو لکه یو شریک چوال چې بل شریکوال سره کوي وایه که نه ما خو جون در کړی ډوډۍ مې در کړې وه سا به دی غشته اوبه مې در کړې وې عزت مې در کړی و ښکلی شکل مې در کړی و انسان میں پیدا کړی وي مسلمان میں پیدا کړی وای دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شته موږ سره نشته دا تباه دی بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي حدیث پاک کې راځي او حدیث کې عجیبه لفظ دی وی الله به پې دا خپل اولی داسې د پاسه ور واچي الله له اولی نشته لکه زمونږ په شان دی ځان ته به یې رانږدې کړي وی بنده اتعرف ذنب کذا فلان کې ګناه دې کړی ده که نه یاد لرې ده او الله کړی مې فلان کې ګناه دې کړی ده یاد لرې ده او الله یاده مې ده سرګوشي پټ پټ به ورته لګي فلان کې ګناه دې کړی یاد لرې ده او الله هلته خو انکار هم نشي کولی که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړی نو قرآن شریف کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون وی په خوله به خلکو له مهرو لګوم او لاس خپې به یې ګوی شروع کړي ما دې کړی ده که نه ته څنګه وایې چې نه مې ده کړی دا ګوتې به وي ما کړی خپې به یې وایي پلان کې ګناه ته په ما تللی دی سترګې به یې وایي پلان کې ښځې ته یې په ما کتلی دي بیا به څه کوې غوږونه به یې وایي پلان کې ښځو خبرو ته یې په ما اورېدل کړي دي وی دې به د اندامونو ته غوسه شي چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه زه چې ستاسو خوښه ده ټینګ شئ جناب دروغ ویلی نشي نو دې به وایي چې او کړی مې ده پلان کې ګناه دې کړې ده او الله کړی مې ده پورا خودی بڑا کې وي الله بولا وړي وړي ورته را یادوي دا پټې نه دې بڑا کې وي خدایا هغه دې غټې غټې مې کړي دي غرا ترا مخکې نه کې کا دې را مخکې کړي خو غرق به ما دا خو ته ما ته پټې را یادې الله به فرمایي وی په دنیا کې مې دا وړي ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي دا څه ده که نه خدای څونه پردهدار دی
مونږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه حالانکه چې چا ته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وي چې خلکو ته وشرمومه لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي رسوا کوي دی نه مونږ یې خلاف کوو الله مونږ نه رسوا کوي خو دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې څوک د ننو خبر نو اوس هم در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدله کړې قرآن شریف کې اوږد آیت ته اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي زه په نیکو مې دله بدلې کړې دی به ډاډه شي او دا خو زما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې رایاد نه کړله ما خو نور هم کړي هغه دې رایاد نه کړل وی رب العالمین به وخاندي رسول الله مبارک فرمایي الله خندا د الله خوشحالي او بخاندي بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یریږې هیبت تر باندې را نشي امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړي وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته مونږ یې خلاف کوو مونږ له رزق راکوي مونږ یې خلاف کوو مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له عزت راکوي مونږ له شکل راکوي او مونږ ځان ته مانځه ته هم کښېنوي مونږ څه وکړل الله له مونږ له په ژبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړو ټول لګیا یو یو بل ته کنځل کوو الله پې خفه کېږي ټول لګیا یو جومات کې غیبت کوو الله وایي مه کوه ټول لګیا یو علماو پسې بد رد وایو الله وایي دا زما د دین رسونکي دي مه کوه زما دوستانو ته کنځل مه کوه دا تا ته زما دین در رسوي دا خو زما دوستان دي او مونږ وایو نه کوو به پسې کنځل پردی مال مه خوره زه د رزق در کوم که نه مونږ وایو نه کوو به داسې نو مونږ الله سره دشمني کوو الله غصه کوو خفه کوو یې الله رزق راکوي ډوډۍ راکوي عزت راکوي زما رڼو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته ډېر زیات رحم کوونکی دی یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي وی د الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که تا پسې څونه پړکونه وایي یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پې کېږي زر ته خپه اوچته کړي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي ډېرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه کړو په کار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو نو چې ته خوشحاله کې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي چرته به تا الله به رسوا نه کي بېعزته به دې نه کي او خدای به دې غریب او فقیر نه کي خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عملنامې به راوالو دي چاته په خلاص کې او چاته په ګس لاس کې او چاته د شاده طرف نه به عملنامه ملاویږي الله دې مونږ ته عملنامه په خلاص کې راکړي بیا به دا خلک راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړی په هغې به وزن کېږي دومره تله ده یو چابړی یې دونه غټ دی رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچې نو بیا به پې ډک نشي دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړی ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به م ولاړی اسرائیل علیه السلام به ولاړی جبریل علیہ السلام بم ولاړي کرام الکاتبین کمی فرشتو چې وحی راوړی دا هغه فرشتې بم ولاړي وي او جناب جبریل علیہ السلام به تله دغسې ډنډه به یې نیولي هغه د تلې ویښ نه دا ولاړه تله چې به یې نیولي او هغه تله کې هغه شي وي چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او رب العالمین به په خپله د وزن نګراني کوي الله په خپله به الله نګراني کوي نیکی به ښي طرف ته اچولی کېږي دا به لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولی کېږي دا وزن به شروع شي لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي ټولو وایي الحمدلله
او زما امت به د ټولو امتونو مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي، وی یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم، ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زمونږ د امت نه. او بیا نبي هم ته وي ښه ته خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم. دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی، څوک ور مخکې کړم؟ حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي، الله ته څوک ټینګېدی شي؟ نو که دا مې یو کس ور مخکې کړه او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو، خو دا به آواز وشي چې د پلانکي پیغمبر امتي ناکام شو، زه خو زما بېعزتي شو، ښه به څه کېږي؟ بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم، ستا د امت نه کوم، یو کس را مخکې. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ، دی د دنیا هم وزیران دی او دی هلته هم وزیران دی. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړو، یو ښي طرف ته یو بس طرف ته. حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو، حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګورې داسې پاسو. هماغه پیشنګویي رښتیا شوه، هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي، دا به ورسره ولاړې. نبی علیہ السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي، ابوبکر ځکه نه چې د حساب کتاب تا نه شروع کړي. او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي، نه نه زه چېرته ما مخکې کړم، دا عمر مخکې کړه، بل څوک مخکې کړه، زه الله سره کوم نه حساب کولی شم؟ ما ته که الله یو ټکي ووایي چې څه دې راوړي څه به وایم؟ که زه یم چې دا نیکي دا نیکي ده، او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما دله پړه کې هدایت اچولو، ما د پیغمبر ملګری پیدا کړی، ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی، بیا به څه کېږي؟ نه 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 زه نشم کولی. نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي، نه 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 ته به مخکې کېږي، ته به مخکې کېږې، لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي. اب لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کېږ، ګوره زما اسم نشته. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې، وی په ما د هېڅ احسان نشته چې په ما د چا احسان ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. د هغې احسانونه په ما پراته دي، د هغې بدل به هغه له الله د قیامت په ورځ ورکوي. سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده. زه ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي که نه، لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته. کم از کم لږ حیثیت خو ورکول پکار دي، ځای په ځای جلسې خو پې کول پکار دي، سرکاري تقریبات خو پې پکار دي چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي، د هغې حالت خلکو ته معلوم شي، دا څوک و دا کم خلک و. دی به لاس راکاږي چې نه، او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي حساب بتانه ما غرغر کېږم په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاړي، حضرت ابوبکر بم جاړي. ابوبکر خو په دې جاړي چې اسې نه په ما ناکام نشم، او حضرت نبی علیہ السلام په دې جاړي چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منوقش هلکا، خو ګران کار دی، نو دا خو به زما رسوایي وشي. وی الله به په دې کې آواز وکړي چې داسې کار دی د ابوبکر پرېږده، دا پرېږده، تا په دنیا کې یو خبره کړې وه، تا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه، دا د حضور پاک اعلان، ابوبکر به جنت ته ځي. دا حضور پاک د لسو صحابو نمونه په یو مجلس کې اخیستي دي، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه. دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نمونه اخیستي دي، د ده نوم ته اخیستی دی علی فی الجنه، دا دې اخیستی دي. نو تا نه دروغجن کوم، تا رښتیا ویلي دي، لہذا ابوبکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان شي. تا لوی اعلان دی که نه، لوی منقبت دی که نه؟ بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به وباسي، چڼ به شي، نور ټول خلق تر د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ به څه کېږي؟ نمبر خو د نبي علیه السلام امت یوړو، هغه روان دي جنت ته. جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي، د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي، د چا کرت نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي، او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي، څه موده به هلته وي، نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي. یو کس به روان کړي جهنم ته،
حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پانه پشاسنی جامع چولی. اب आवाज کی نبی علیہ السلام تا یا احمد اے احمد ستایو امتی جهنم تروان کړي دي. وګوره تاسو امتی دي. ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي. څومره فکر مد نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته आवाज ورکی تاسو لري راو ګرځوي. هغه به نه ګرځي. بیا आवाज ورکی تاسو لري راو ګرځوي. بیا به نه راګرځي. لګ لګ تنگ کې ناشته نو دارو سمرګری بځای شي باران دی لګونه. لګ لګ را مخ کې شیخ دمو. لګ لګ مخ کې شي لګ لګ. الله با جردر کې لګونه را مخ کې شي. نو جناب خدای امتی ستا جهنم تروان. فرشتو ته आवाज وکي نبی ودرې. اخره کې رسول الله مبارک په توازو کې چر دی یو نیکی ما سره د دې حساب کتاب بیا کو نه به درې فرشته به وته وي چې ګور استا قران کې نه دی راغلي عليها ملائکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائکه غلاظ شداد استا قران کې نه دی راغلي چې جهنم فرشتي لري سخت دي پچړنه نرميږي رحم دل نه دي او د الله د حکم تابعداري کوي. مونږ ته الله حکم کړی دی نو مونږ څنګه کې نافرمانی وکړو؟ کته خامخا دی درول غواړي نو الله ته وایي الله به مونږ ته وایي نو نبی سم به الله ته رجوع الله به فرشتو ته را واپس کړي. دا سړی به وایي رسول الله مبارک باندې پیژنې وی سیبا دا څه کې دا پټه کاغذ درو وستم زما خو یو د لوازو شو چې دا جهنم تری دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کیږي. دا پرده کاغذ څه شي؟ حضور پاک وی دی لستونی نه به یو کاغذ رو باسم داغه پنیکو کې به واچوم نیکه به درنیش مخکې سپکې به درنیش وي اعلان به شي پلان کې جنت ته دي. دا سړی براشي او د نبی علیہ السلام لاسونه بخولې ته سو کې ما خو نه پیژن او دا پرده د سوا زه خو دې په دغه مخلاص کړم غر کوم جنت اعلان را باندې وشو. وی دستا هغه پیغمبرم چې نادي دلی تا په ایمان راوړل الحمدلله. او دې کاغذ کې هغه درود شریف او چې تعالی مې ډیر وزله ساتلی درود شریف په قدر پوه شوې کنه څونه درود شریف دروازه وای دې رښتیا وای لاس بم نه وای شل بم نه وای ځان له نصاب مقرر کې درود شریف کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وای. تاسو فائدہ ده پکې وای به ان شاء الله 200 باندې لګي ان سره ولي کې په دازو د پاسه ولي کې 200 کرته درود شریف ان شاء الله ټول وای الله به فائدہ درکړي. یو بل سړی بای اب هم جهنم تروان کی الله به فرشتو ته आवाज وکي ودا سړی راو ګرځي یو کاغذ پاتري الله نه یې نه خو الله د باز سیس قدر خي وی راوي ګرځي یو نیکی پاتې ده چې دا وی ګرځي الله به یو کاغذ هغه سره ورکی وشه په نیکو کې د لوا چې دوباره د سروزن وشي. الله ما هذه البطاقه د دې سړی به یو کم سل دفتر د ګناهونو یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتر د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ازمک اسمانونه پیدا کېږي. خدای دا پټې پرزه ده دا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي. الله وی لا ظلم اليوم نن ظلم نشته. دا پرزه دې پاتې رشا بچو تلي چې دوباره ول نه کې او بده او تلي هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته یو دفتر د نیکو بل طرف ته پټې کاغذ به کې ورغورځي نیکه به درنی شي ګناه به سپکی بما هذه البت دا سشو الله اذا زمان نوم دے ولا ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوي شی بلشتا نشتا. خو ورونو ګوري یو خبره تکو پریز غواړي اسنه ستاسو ذکر دا سوال لا نشي یره بزبد الله نو مخلمه ادي سره خو یو شی برابر نه. مثال در کوم یو ډاکټر لچ سړی لاړ شي او هغه وته اولي کې چې دا د زړه مریضي مثلا وته دارو کې چې دا ستا د بلډ پريشر او د زړه علاج دی او په دې ما سل مریضان تجربه کړی دي او کمپنۍ هم دار اوتی دي او ګورې دې سره بد مالګې نه پرېس کې غوړو نه به پرېس کې دا وته وای کنه وای پلان کې شي نه به پرېس کې غټه غوخه بنه خوري پلان کې بنه خوري پلان کې بنه خوري نو بیا هغه دارو فائدہ رسي کنه رسي ها خو کدی وسره پرېز نه کوي ا ګولېم خوري دغم خوري مرچکیم خوري ا ګولېم خوري مالګم خوري ا ګولېم خوري او غندم خوري ډاکټر چې کوم پرېز خوري پرېز نه کوي نو دا نسخه غل بیا فائدہ ور کوي نه د قرانګي د الله نوم ډېر لوی دی ډېر مضبوطه نسخه د جنت خو نبی رسول الله او الله وسره ګوري پرېز خولې پرېز به سره کې ډاکټر وې دادا بخوري
او د دې نه پرهیز کې الله به دا نسخه فایده ورکوي د الله نوم لوی دی جنت ته به دې رسوي خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي روژه ده زکات دی د دې څیز نه به پرهیز کې فایده به درکوي تمارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي امت به پریشانه هغې نه پس به پولیس ورات باندې تلل دي پیغمبران چې په پولیس ورات دي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا پیغمبران به وي او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي څوک لکه د باد په شان څوک لکه د تیزې سورلی په شان به پې پورې وځي ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی په دې به څنګه خلک پورې وځي اوس خواړو سوال ختم شو د بجلۍ په دې نري تار د توربیلې نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه په نري تار را رسېږي دا بجلي یا دلته زه خبرې کوم خبره خولې نه خبرې رسېږي زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي نو چې بنده له الله دا طاقت ورکړ نو الله سره دا طاقت شته که نشته په هغه پولي سرات باندې خپه کېدې او خپه به دی اړو نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک به هلته ورسې ریل ګاډي ته ګوره که نه په پاټلی څنګه نیک په سیده روان دی په هغه نری پاټلی د پاسه پاټلی خو نه شو ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه دغسې به د الله پې پورې باسي او چې چا سره د الله طاقت نی نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تیره په دې د الله د طاقت نه بغیر نشي تیری تمارونو دا لوی مراحل زمونږ په سر پراته دي موږ وایو دنیا ته رالو ډوډۍ مه خوړه او جندم تیر که او بس ابس جندی زما دې په خدای قسمی که دا ابس جندي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی ما ته به نه واپس کېږې خامخا به ماله راځې فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا د نیکۍ تلې درنې شوې خوشحاله ژوند دی اس تکلیف به ورته نه بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه یره شته او نه پسې خفګان شته د دنیا په بچو مال پسې غمجن به م نشي واما من خفت موازینه فامه هاویه د چا د نیکۍ وزن که سپک شو د هغه ټیکانه څه ده هاویه ده وما ادراک ما هاویه څه شی دی نار حامیه داسې اور دی چې سړي به داغونه ورکوي ګرم اور دی الله دې مسلط نو لاول مرګ بیا د قبر جون بیا د قبر نه پاسېدل او بیا د حساب کتاب روز او د هغې نه پس پولې صراط باندې تلل دا به کېږي خو د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي د الله د عبادات راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی تا له ډېره فایده درکوي او ورسره لږ پرهیز پکار دی دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ مرګ خشته کې خدای زموږ زنکدن خشته کې د مرګ او د زنکدن د تکلیفونو نه مو ساتئ زموږ د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه وساتئ او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کړي او خدای د محشر پر ورځ د سختو تکلیفونو غمونو تاونو نه الله په امن و امان کې وساتئ خدای پولې صراط باندې تلل آسان کړي الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي او د هغې د مبارکې جنډې لاندې مو درولې کړي او د هغې د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي خدای که څوک په مریضان دي ته وله شفا ورکړي چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې وله بدل کړي ربه که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ تی وله په روغو بدلې کړي خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي تی وله په خوشحالو بدل کړي خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي زمونږ ژبه په ذکر او په درود جاري کړي د ګناه نه مو ساتئ حاضره جمع ټوله خدای وبخئ او ته زمونږ دا ناست او زمونږ دا مونځ او زمونږ دا جمعیت او دا راتلل په خپل دربار کې قبول منظور کړي آخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د خوراک سکاک سیزونو له پوکې ورکول مکروه دی او که نه نه هېڅ مکروه نه دي هغه شی چې هغه د شریکو خلکو د خوراک شی وي لکه یو جام کې پی دي او هغه یا زمس کم تیمس کې هغې له بیا پوکې نه ورکوي ځکه بعض انسان د بل د پوکې نه نفرت کوي یا مثلا جام کې اوبه دي او هغه اوبه دوه درې کسه څکي یو کس یې نه څکي نو هغې له د پوکې نه ورکوي ولې ځکه بیا بل ملګری څکي هغه ته نفرت کوي او که سړي خپله کاسه خپل لوښي د بل د استعمال نه دی په خپل استعمالوي نو که خوراک څکا کې هغې له پوکې ورکولی شي منه بیا نه دی د سنتو مطابق لوی ویښته پرېښودل څلوېښتو کالو نه پس سنت دی هر وخت سنت دی خو د ویښتو خپل مقدار دی ښه یا کم ویښته
چې سړی پریدي د غوږونو د پوسکو پورې یا د سر تمینځه پورې یا د اولو پورې دې کې د عمر قید نشته خریل هم ثابت دي د نبی علیہ السلام نه او ویښته واړه کول هم جایز دي خو چې د انګریزانو د ویښتو سره مشابهت نه لري ښځه مړی بالکل چې ښځه مړه شي د خاوند باندې دا حق دی چې ورپسې خیر خیرات وکړي دې ښځې په خپل ژوند د دې خاوند خدمت کړی دی د خاوند د بچو یې خدمت کړی دی نو خاوند ورپسې خیر خیرات باقاعده کولی شي نفل کولی ثواب ورته بخیلی شي او دارنګې ذکر او اذکار د هغې ثواب ورته بخیلی شي دا پکار دی چې سړی یو ملګري مړ شي خاوند نو ښځه داسې کوي که ښځه مړه شي